د شمالي او جنوبي وزیرستان په ګډون د ټولو نیم قبایلي سیمو مشرانو او د خصدار فورس صوبیدارانو بنو ټاونشیپ کې د پولیس سیستم پر ضد باندې احتجاجي جرګه کړې ده. مشرانو دا پریکړه کړې ده چې دوی په یو صورت کې هم په قبایلي او نیم قبایلي سیمو کې د پولیس راتللو ته تیار نه دي، ځکه چې دوی ته خصدارۍ د خاورې د ذمہوارۍ او د سرونو د قربانۍ په بدل کې د پاکستان د جوړېدو نه وړاندې ورکړې شوې دي چې اوس یې د نکات برخه ګرځېدلې دي او د 28,000 پورې کورنیو روزي ورسره تړلې دي. موږ خصداري په اوه کوره ده، په لاس کوره ده، موږ یو کړو بیا په کور کې وشوځله، موږ چې ولې ویچته و پلوس ته ور واړوي او یاره موږ پړتوک په پتلانه باندې بدل کو، بیا د پتلانه مزدوري څوک د بل د پاره نه کی. دا د میش پولیس دی، دا د میش فوج دی، دغه بچونه قرباني ورکړي، دغه خلک چې کیمه توهینه کړي دي، خپل بچي یې په کړي دي، دا د وطن د باغ کړای شي، دا د نچړي دا د نه ګوتې ویری نېره خلک روشي اجنسو نېره حالات خراب شي. په دې موقع د الفاټا خصادار او لیویس فورس چیرمن صوبیدار میجر سید جلال خان وویل د سیمه مشرانو او خصادارو دا پریکړه کړې ده چې د پولیس سیستم په قبایلي او نیم قبایلي سیمو کې کله هم د زغملو او منلو وړ نه دی. د دې سره د زرونو په شمېر کورنیو په معاشي حالت باندې بد اثر ورزیدلی شي او کورنۍ شخړې په نتیجه کې رامنځته کېدلی شي، ځکه چې د خصادارۍ یوانو کاري د څو کورنیو په ګډه وي. چې یو نکات تای او یو نکاری دو نکاری یادو چې په پولیس شي آرمی اف سی چې سړی برتی شي یک ذاتیت ته چې څټم یا ختموي یا بدلوي یا یک چر دی یې مخه صدوري نکات تای نو زداري فیس کو چې پولیس وخت ته دمرا درلږي و غونډه جن سے پاستا کې چیرمن په حیثیت هم نه ده پرتالاجي چې موږ د پولیس نظام په خپل علاقې په خپل ایجنسی کې نغوړي داخه صدور مور کنټرول کړی دي. نن ریاست ته د ځافیل کو درخواست ک چې پولیس داس مارلا بل رزمامن شو واقعیا جوړ څوره مشکلات زنه کسابو نار ترنه و د نار نه بلل یار هنسته کدا خلق روا تر یو جوړیږي. دغه مشرانو او د خصدار فورس صوبیدارانو دا پریکړه وکړه چې دوی په قبایلي سیمو کې د پولیس سیستم پر ضد احتجاجي غونډه دوامدار ساتي او هیڅ ډول مرسته په دې لړ کې د حکومت سره نه کوي. گوهر وزیر، خیبر نیوز، بنو.